السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. محترم ستنه کړې ده چې دا بعضې پښتانه په قاچاق باندې ترکیې یا نور ملکو ته ځي، بیا په لار باندې له ډېر تکالیف سره مخامخ شي. نو دا تګ کول څنګه دي؟ محترمه فقهای کرام وایي هر هغه سفر چې په هغه کې بیره د هلاکت وي هغه حرام دی، غاړې ورباندې بندي. نو که مړ سو په لار د معصیت کې مړ سو، په لار د ګناه کې مړ سو، نو دغه ورونه دې کوشش وکړي پر داسې لارو دې ولاړ سي چې د هلاکت ویره نه وي، او یا دې د هغه ملکو ویزې لاسته راوړي. په قاچاق ځي، په اوبو کې بیا وژل کېږي ښځې او کوچنیان. دونه بده ورځ به هم ورکوي په افغانستان کې چې اوس نو ګولا ډوډۍ نه پیدا کېږي، خو د خواهشاتو په خاطر باندې خلک ځي، ځکه د هغه ځای سکه او پیسې څه قدرمنې دي. نو راځئ موږ الله ته ځان تسلیم کړو، له دغه معصیت د ناروا له سفر څخه ځان وساتو. او بیا تاسو د دنیا حالات وینئ چې په هغو کې د دیموکراسي دومره اوج ته رسېدلې ده چې علیاذ بالله هر څه کې میسر دې لاسته راوړل کېږي. نو چې انسان په داسې جامعه کې ژوند کوي چې هلته هم د زنا، هم د شرابو، هم د لواط، حتی هر څه دروازې خلاصې وي، دا به په غټ ایمان سړی ځان راګرځوي. نو د داسې سفرو څخه اجتناب وکړئ. په دا سفر کې که مړ شو مرګ د معصیت دی. برقه شرحه د طریقة المحمدیه صفحه 100 19 صنف الثامن جلد 3. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته و مغفرته.